السلام علیکم میرے عزیز بھائیو اور اس کې بخنو زم تاسو خور نه تاسو رور تاسو ملګری یاس خان او دا ټیم د واشروم نه بخر شوم خو په واشروم کې ناس ما د انډیوالانو یو आवाज وره د چاغي ویل چې ان شاء الله نن د جمعې شپه د مونږ به 400 والی روزي پخو او 400 والی روزي زما ډېر زیات خوخي ډېر زیات او دا اپره مال راکو چې تاسو مر روزي خوري کلاس خوري خوري کو شل خوري خوري کو پنځه خوري خوري ته منا منې نه ویلا خو ډېر مزیدار دار سره وګوره 400 والی روزي د تخیم هم په قطر کې چې مونږ څنګه په څنګه تیارو نو دا واشروم زماره په ډېر بختور زګه دي ناسم په مازه یو شي نن مونږه 400 والی روزي په خور راځي مخ کې ګورو چې څه کیږي بس وګایس ټو باندې لزر واشرومونو خو نه رالم د خپل کار زیات او د ملګرو نه مې تاسو کو چې دا خبره رښتیا ده او کنه چې نن بغاټي 400 والی روزي خورو ناغي و چې دا خبره بالکل رښتیا ده زړه مې مطمئن شو خو بیا هم ناقرار او ما لاړم کچن ته چې معلومات مې وکړو نو پتیله پرته وا خو لا ټیم پکې ډېر او زړه مې خوشاله شو بیا هم زمانه زره صبر نه کېدو لاړم د انډیوالانو مې یو ټنه راجمه کړل 3 ریال مې مکمل کړ او د بقالي په طرف روان شو مې چې یو پیاله چي پوسکو یو دوال واغانې بوخرو ځکه چې خېټه کې منګه کانو هغه کرکټ راغستو چې هغه کې مکه والله چې نوري ساره دمنو سچل را باندې کېدو بس الډي بقالي تر ورسېدو او الوا مې را واغستا یو کپ چې او مازیګری دی کنه مازیګری کې والله چې او په الوا باندې پاک مړی ما مې چې اوس لاړ شي او خپل ګیراج ته بلا ملګری دی خوراش دلته کې شانتي کې به وخورو او سور به انجوای کو بس ورون ختم او سم ترتار او خرابارو درزار می تو باسلو او چې کله مې شي اله ټول کلاس کورالم ګیراج ته بیا مې معلوماتو کومه سي حساب دی ما ته په آرام کې نه او په تلوم لا هغه شان پرتره شي لا تیار نه بیا خپشم خو ځه خېټه مې ډکوا سموي نه د امبي سبراتو چې ورشه د مانځه ټیم دی خېټه کې د غرضی رالم او بس موز مې کو الله دې قبول کی نماز نه بعد مې صرف او صرف دا یو دعا وکړه چې یا پولیس یا پولیس یا پولیس یا پولیس ځکه چې په پولیس باندې ډېر زیات مړیم یا پولیس صرف او نو چې څنګه موز نه بهر وته بس خو کامران استاد لګیاو او پتیلې کې خو د نظر مې نورم خوشاله چې مې مزه کارو شو بس علي استاد پتیلې نه غوخه خرابار کړل ځکه چې دا غوخه باول یې شو داسې تار به کې کنه دی وی ما هو جوړ نه ولیدل ویره غاټو 400 والو رجل به تاول دا غوخه دا کې چې داسې تار شي نو بدی لګیا شولو دا غوخه تار کوله او زما وخېټه کې غرض والله چې بس صبر زړه مې صبر نکو ډایرک مې لاس کو او مې سکل مې چې پوزیشن یې څنګه دی ما ته خو دې غوسم شولو مې چې غوسه کېږم ما باچا صاحب زما شومې مدا پکې راځي بس خو پتلې ته اور باندې کو شی وتعالى طول ملاتول ورواچه ولا خو مسله دا چې هغه 400 ول روزي کله په خینو دا بل لړی والله چې کلمې بدله بخر رو باسي زما نمبر به کوم معلومات وي تم دا شی ولاړه والله چې سم دګمار ښکارې دم او ځان سره ملوزم کو چې کله پاکستان ته لاړ شم نو دګمار سره ځان شاګردای کې چوما چې استاد شم مړ کو نور سني دا وجود خو ملو مونږ غټ شي کنه بس وګایس ټو پاینلی چاپل خو تیار شوي علي ما لګیاو شي لړلو ماته ویډیو کول نو ماته کار شوی راشي ولړل ما خو مټي ودرې دي بس هم زور دګمار پاتې شي مزمون ختم او ګړد د ګلو د درب غروب او شي مې علاتول لړلو او والله مالې خو ډېره ګټه مزه راکړله ما خو تاسو ته وموي چې زه به پاکستان ته لاړ شم نو د اقمار سره شاګردي کوم چې لږ وجود مې تکړه شي بس وګایس ټو پاینلی د انتظار غړې ختم شوې درستخانې خور کو پیپسي پکې خود له داسې د اچار مشار وغیرہ سره پکې خود زمو ماما مخ ناست دي زمانه زیات په خېټه باندې مین دي خو زه ټول ناول کې ناسم د ملمنو نه ماول د انډیوالانو نه ماول کې ناسم ځکه چې ډېر زیات وګم او چاولې را ورسېږي مشرانو کې نه کشرانو ملمنو انډیوالانو کې نه زه په ټول ناول کې ناستم دې ټول ماته ته په خېټه باندې پاک مړې مې مړ باندې باچا سیب مونږ الله په دنیا کې صرف د دوه سيزونه دي یو خېټه ده بل خوټه ده الله زما ګناه معاف کی بس لګیا شو الله ټول خوراک مو کړو خټېټو او بیا دې په انتظار کې کېناسم چې دې پاس چې دا ګنمند دا راځم کوم ډیز بنت ورغورځوم بس فاینلی یو خوراک مراکو کو مام دا ګن आवाज ډیز بنت مې ورويشتلو او دا اینه بعد مې را سوچو کو چې د خوراک نه بعد خو لږ ګرځېدل پکاري نو بهر وروتم گاډي ولاړو گاډي ته کېناستم مې چې له ګوګرځو چې دا روټه ازمشي اله ټول مې گاډي وچلول یو غنټه خټېټو بس تاوا خورا چې گاډي مې کله خلک ډېر وچلو روټه ازمشوا نو بس بیا مې بس کړل او چې بس مې کړل مدان نه زمونږ ویلاګو او کوم خوښ شي نو بس یو لایک او چینل سبسکرایب کې مننه